بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدرمنو، محمد علی جوهر ستاسو په درنه خدمت کې حاضر دی. زموږ سلسله د هنر سفر کې مونږه هنرمندان تاسو سره مخامخ کوو. زموږ یو ډېر تکړه ملګری دی، کوهاټ سره تعلق دی او په کراچۍ کې میشته دی، شمس ربابي. ډېر ښکلی رباب غږوي، ډېر ښایسته آواز یې دی. تېر ورځ کې سره ما ګپ شپ لګو، نو ما ته یې ویل چېرې ما ته لږ خپل غزل راولېږه. نو ما خو ډېر زړه نه، خو بیا مې ویل چېرې ملګری دی، چونکې زموږ ډېر ښه تعلق پاتې شوی دی، ډېره ښه دوستانه هم ده. نو ما ورته خپل یو دوه غزلې یو وړوکي بهر کې یو لاسې برابر ورته مې ولېږل. نو هغې له د اواز شکل ورکړو. نو دغه د اواز شکل دغه نمونه دې وخت کې ستاسو لپاره د شمس ربابي ښایسته اواز او شعرونه زما راځئ چې غوږ شو ته. سلامونه ملګرو، د محمد علي جوهر صاحب یو څو ښایسته شعرونه تاسو ټولو په درنو خدمتونو کې زمزمه کوم. امید لرم چې ملګري به خوشحاله شي او خوندونه به ترې واخلي. ښکاري چې د ځان نه خفه شوی دی، ښکاري چې د ځان نه خفه شوی دی، څوک چې د جانان نه خفه شوی دی، څوک چې د جانان نه خفه شوی دی. ښکاري چې د ځان نه خفه شوی دی، ښکاري چې د ځان نه خفه شوی دی، څوک چې د جانان نه خفه شوی دی، څوک چې د جانان نه خفه شوی دی. سر په زنګونو فرهاد خده دی، د شیرین جان نه خفه شوی دی. سترګو کې د اوښکو په ځای وینې دي، سترګو کې د اوښکو په ځای وینې دي. در جوړ د درمان نه خفه شوی دی، در جوړ د درمان نه خفه شوی دی، څوک چې د جانان نه خفه شوی دی، څوک چې د جانان نه خفه شوی دی. ښکاري چې د ځان نه خفه شوی دی، ښکاري چې د ځان نه خفه شوی دی، څوک چې د جانان نه خفه شوی دی، څوک چې د جانان نه خفه شوی دی. شماري د چت ساس کې یو سوچونه کړي، دی جوړ د باران نه خفه شوی دی. نن یې په خپل لاس مری خفه کړله، نن یې په خپل لاس مری خفه کړله. دی غریب د خان نه خفه شوی دی، دی غریب د خان نه خفه شوی دی، څوک چې د جانان نه خفه شوی دی، څوک چې د جانان نه خفه شوی دی. ښکاري چې د ځان نه خفه شوی دی، ښکاري چې د ځان نه خفه شوی دی، څوک چې د جانان نه خفه شوی دی، څوک چې د جانان نه خفه شوی دی. ستاسو غني ضرورت دے، زمونږ ونی ضرورت دے،
د تار تار گریوان د پارا تار اوستنی ضرورت دے د پختو کلتور او جبی د ساتنی ضرورت دے د خوږو خوږو یارانو د پالنی ضرورت دے غله د سپینې جامې ډېر شو د سارنې ضرورت دی مور مې خوب کې راته ووې د میچنې ضرورت دی کړمان لمن ته راشه د ټولنې ضرورت دی جوهر خشیر نوای دستاینی ضرورت دے نور می د صبر کا صدق شوا زړه می د انسان نا خپه شوی دی اے جوهر څنګه به خوشاله شي اے جوهر څنګه به خوشاله شي خدای د ټول جهان نا خپه شوی دی خدای د ټول جهان نه خپه شوی دی څوک چې د جانان نه خپه شوی دی څوک چې د جانان نه خپه شوی دی ښکاري چې د ځان نه خپه شوی دی ښکاري چې د ځان نه خپه شوی دی څوک چې د جانان نه خپه شوی دی څوک چې د جانان نه خپه شوی دی څوک چې د جانان نه خپه شوی دی